د ارادې ماتول که د غچ اخیستنې دوکانونه د موبایلونو د بندولو تر شا کوم استخباراتي پلان پټ دی. په داسې حال کې چې د واکمنې ډلې نوې پریکړې غوغا جوړه کړې، محمد اسماعیل یون او احمد داوران د هیواد د نوي ناورین په اړه داسې توند حقایق را برسېره کړي چې تر اوسه چا نه دي ویلي. ښاغلی یون وایي مفسد سیاستوال د ښځو تر شا پټ دي او ښاغلي دوران بیا پر لوستي کهول سخت برید کړی. تر پایه را سره پاتې شئ چې پر دې پټو لوبو خبر شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. لیکوال د پوهنتون ښوونکی او سیاستوال محمد اسماعیل یون په خپله نوې تحلیلي مقاله کې د ښځو زده کړه او کار د هغوی ثابت بشري حقونه بللي او له واکمنې ډلې غوښتي چې پرته له کوم ځنډه دا ستونزه حل کړي. خو ښاغلي یون پر تښتېدلو جنرالانو او مفسدو جنګسالارانو توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې دغه راټول شوې څېرې د افغان ښځو له حقونو او د هرات له پیښو څخه د خپلو سیاسي دوکانونو د چلونې او غچ اخیستنې لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. نوموړي د زیرکو موبایلونو د بندولو امر ته په اشارې سره ویلي چې دا کار د راتلونکو پیښو د سانسور یا بلیک آوټولو یوه استخباراتي هڅه ده. ښاغلي یون په پای کې دغې ډلې ته د لویې جرګې د رابللو، د ملي بیرغ او سرود د ټاکلو مشوره ورکړې او خبرداری ورکړی چې سیاسي انحصار به په پای کې د نظام د زوال او چاودېدو لامل شي. بلخوا ځوان سیاسي شنونکي او لیکوال احمد داوران په هیواد کې پر شته بشري او فکري وضعیت سخته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو وروستي بوږنوونکي راپورونه هم د نوموړي د اندېښنو پخلی کوي او ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي له شدیدې اقتصادي بېوزلۍ سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې نږدې 15 میلیونه انسانان له مطلقې لوږې سره لاس او ګریوان دي. ښاغلي دوران زیاته کړې په داسې حال کې چې هیواد پر بهرنیو مرستو تکیه دی، خو په کور دننه لا هم د واقعیتونو د منلو پر ځای په سیاسي او تبلیغاتي مسلو کې د ځوان او لوستي کهول فکري ښکېلتیا د شته اقتصادي ناورین د حل پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.